سلام دوستانو، راځئ نن د هفتاویز جراحي کې د ډوال موبیلیټي په اړه خبرې وکړو. تاسو به دا نوم اورېدلی وي، ډوال موبیلیټي چې هغه هم ورته ویل کیږي. نو راځئ لومړی دا وګورو چې دا څه شی دی. کله چې موږ عادي هفتاویز کوو، هغه ګول چې موږ یې ځای پر ځای کوو د یو لاینر دننه حرکت کوي. نو یوازې یوه ستا کې حرکت شته. او کله چې موږ ډوال موبیلیټي کپ کارو نو دوه د حرکت نقطې وي. لومړی دا دی چې کوچنی فلزي یا سرامیکي ګول چې موږ یې ځای پر ځای کوو د لوی پوله ایټیلین لاینر دننه حرکت کوي. دوهم دا دی چې خپله لاینر د کپ دننه حرکت کوي. نو دلته دوه د حرکت نقطې شته. اوس د دوو د حرکت نقطو ګټې څه دي؟ لومړی دا د بې ځایه کېدو چانسونه ډېر کم وي. بې ځایه کېدل د هغو تر ټولو عامو پیچلتیاو څخه دي چې د هفتاویز جراحي پر مهال یا وروسته رامنځته کېدی شي او دا د ناروغ په ژوند کې ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. نو د دوه ګوني حرکت کپ کارولو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د بې ځایه کېدو چانسونه کم وي. دوهم ځکه چې دلته د حرکت دوه ستهې دي، دا د حرکت پراخه انج ورکوي. نو کږېدل، تاوېدل او ناستې ډېرې اسانه کیږي. دا د هغو ناروغانو لپاره هم ګټور دی چې لوړ خطر لري، لکه زاړه کسان یا چیرې چې بیا جراحي شوي وي یا عضلي کمزوري وي یا کومه کږوالي موجوده وي. څلورم دا د هندي ژوند طرز لپاره هم ډیر مناسب دی، ځکه چې په هند کې موږ خوښو چې پښې سره تاو کړو، کښینو یا د هندي طرز تشناب څوکۍ وکارو، یا موږ غواړو چې ناست شو هغه کارونه وکړو چې د ځمکې سره نږدې وي. نو د داسې حالاتو لپاره هم دا زیات حرکت موږ ته د اسانتیا راکوي چې دا ټول کارونه وکړو. مهرباني وکړئ یادونه وکړئ چې موږ د هفتاویز وروسته د دغو فعالیتونو کولو سپارښتنه نه کوو، خو په هغو حالاتو کې چې ناروغ زموږ دا مشوره نه مني یا داسې مسلک لري چې دا کارونه پکې اړین وي. نو بیا د دوه ګوني خوځښت هفتاویز خامخا ځینې ګټې لري. پنځم دا چې کله ناکله دا د بیا جراحي لپاره هم ډیره ښه انتخاب وي. یعنی دویم ځل یا دریم ځل د هفت جراحي یا هفتاویز جراحي چیرته چې نرم انساج کمزوري وي. اوس راځو د زیانونو خبرې ته چې ولې دا دومره عادي یا ډیر نه ترسره کیږي. تر ټولو لومړی دا ډیر لوړ قیمت لري. دا د عادي امپلانت په پرتله ډیر ګران دی. دویم موږ لا هم په هغه پړاو کې یو چې د پوله ایټیلین د زړېدو کچه مطالعه کوو. که څه هم عصري پلاستیکونه ښه شوي د زړېدو کچه یې ټیټه ده، خو دا دوه ګونې خوځنده کپ یوازې تازه بازار ته راغلی او د اوږدمهاله پوله ایټیلین د زړېدو لپاره یې لا هم ډېر لږ علمي اسناد شته. نو دا لا هم د مطالعې په بهیر کې دی. نو دا مهال موږ د دې پوله ایټیلین د زړېدو لپاره په دوه ګوني خوځنده کپ کې کوم مستند یا اوږدمهاله خپور شوی معلومات نه لرو. دریم د یوې نادرې پیچلتیا چانس ته چې رجیني سیرجرل ازنلاګرسد یا شهل بلل کیږي، چې پکې هغه کوچنی بال چې موږ یې ځای پر ځای کوو د الاینر نه وځي. او دا هم امکان لري او دا د دې ډیزاین سره تړلې یوه ځانګړې پیچلتیا ده. او لکه څنګه چې مې ویل موږ دا مهال د دې لپاره اوږدمهاله معلومات نه لرو. موږ د 20 یا 30 کلونو تعقیبي معلومات نه لرو، لکه څنګه چې د هغو عادي امپلانتونو لپاره لرو چې اوس یې کارو. نو دا نوې طریقه چې بازار ته راغلې ښه ښکاري. دا نوې طریقه ډېرې لوړې ژمنې کوي، خو لا هم موږ ډاډه نه یو چې دا به په اوږدمهاله توګه څنګه پای ته ورسیږي. لنډه دا چې د ډبل موبیلیټي کپ یوه ښه انتخاب دی، ځکه چې دا د بې ځایه کېدو کچه راکموي او د مفصل فعالیت ښه کوي، په ځانګړي ډول کله چې د ځمکې سره نږدې کېناستو یا پښو سره کېناستو خبره وي. په ځانګړي ډول د هندوستان په شرایطو کې دا ډیر ګټور دی. همداراز دا ښه دی ځکه چې د هډوکو کیفیت، ژوند طرز او نور هر څه د دې ډول امپلانت له امله لږ اغېزمن کیږي.
خو کله چې تاسو د خپل هفتاویز جراحي ته ځئ تل دا غوره ده چې دا ټول انتخابونه له خپل جراح سره مخکې بحث کړئ او په اوږدمهاله توګه زه وایم چې دا تل غوره ده چې دا ډول انتخابونه خپل جراح ته پرېږدئ څو ستاسو د هډوکو د وضعیت یا اړتیا سره سم تر ټولو مناسب انتخاب وکړي. مننه.